پوښتنه مې دا ده چې جنت او جهنم په کوم ځای کې دي؟ امام بغوی رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وشوه چې جنت په آسمان کې دی که په ځمکه کې دی؟ نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ فوق السماوات السبع تحت العرش. جنت چې دی د اوواړو آسمانونو بره او د عرش لاندې دلته جنت دی. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنه به دا ویل، دا به عقیده وه او دا به لیدل چې جنت د اوواړو آسمانونو بره دی او جهنم چې دی د اوو ځمکو لاندې دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي جهنم چې دی په اومې ځمکه کې دی. دا روایت ابو نعیم را نقل کړی دی. همدارنګه امام مجاهد وایي قلت لابن عباس رضی الله عنهما این النار قال تحت السبعة ابحر محیط. اور چیرته دی؟ هغه راته د اوو بحرونو لاندې دی. دا مسئله لږ تفصیل غواړي خو په دې باندې زه درته اکتفا کوم چې جنت د اوواړو آسمانونو بره د عرش لاندې او جهنم چې دی هغه په اومې ځمکه کې.